مجاهد پاکستان ته د ګاونډیانو د نامنیو مسؤل نه یو د ستونزو حل په خپل هیواد کې ولټوي. د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د پاکستاني چارواکو وروستیو تورونو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې اسلامي امارات په سیمه کې د هر هیواد د امنیتي ناکامۍ مسؤل نه دی. نوموړي ټینګار کړی چې پاکستان د خپل امنیتي وضعیت په سمه توګه مدیریت کړي. په خبرپاڼه کې همدارنګه راغلي چې تیر کال په بیلابیلو عملیاتونو کې لږ تر لږه 18 پاکستاني وسلوال وژل شوي او د هغوی ځینې نور نیول شوي دي چې پوره شواهد او سندونه یې موجود دي. خبرپاڼه کې راغلي چې اسلامي امارات پر پاکستان د ملامتۍ ګوتې د پورته کولو پر ځای خپلې امنیتي تابعاوې ځواکمنې کړي چې پایله یې هم ورکړه. مجاهد ډاډ ورکړی چې اسلامي امارات په پاکستان کې د بریدونو پلوی نه دی او پاکستانیان باید دننه په خپل کور کې شته ستونزو ته د حل لاره ولټوي.